ایمان خاوندان ندي بیمانه دي دا خلق سحر او جادو کوي دا خلق څه کوي سحر اوس د دې ټول څه دي نو ټول هم دا قران کریم دی چا پسې ګرځما په خپل کینه کور کې او د دې د لپاره طریقه دا خو اتنټیک یعنی ثابت شده خبرې د ځان خبره پکې نه دي په دې بابت کې دا راغلي دي چې یو شپېره به بسم الله وې 21 پیره بسم الله دا به وې یو پیره به پسې سوره فاتحه وې بیا به پسې شپږ پیره آیت الکرسی وې او د اخرنی درې سورتونه نه دي دا به درې پیری وې به دا ټول داسې په طریقه به دا وې نو لومبې به قبلې طرف ته چوپ کې بیا به ګیر چاپېره په خپل کور کې یا په ځای کې چوپ کې او د هغې نه بعد به بیا په لاسو چوپ کې او په دې ټول بدن به یې راخ کې نو که سحر جادو وغیره در باندې شوي وي الله رب العزت به په دې سره ختم کی الله به څه کی ختم کی ته وګوره چې پتا جادو شوي چې ختمیږي کنه او هر څوک په هر چا باندې ګوري جادو هم نه کوي په دې توهماتو کې باندې پروژه چې دا په موږ باندې چا جادو کړی هم که شوي مثال په تور نو حالې دارې جعلي پیرانو پسې باندې ګرځي